ګرانو کتونکو او اوریدونکو د بي بي سي پښتو فیسبوک کتونکو ستړي مشئ سپین تڼایم او د بي بي سي له سټوډیو نه د پښتو د ډرامې باچا را سره دی اسماعیل شاهد یادوم. اسماعیل شاهد ستړي مشئ بي بي سي ته بخیر راغلی. خوشاله آباد اوسئ. تاسو ښه یې صحتونه ښه دي؟ مننه. زموږ خواته بیخي قراري ده، خوښ شو چې له نږدې نه دې وینم. مینوال خو د نام خدا خورا زیات دي په لر او بر کې په پښتونخوا کې ټول ته پیژني. راځه چې لږ څه د هغه چاته هم ورو پیژنو که مثلا څوک ډېر در سره بلد نه وي، نه کېدای شي نوي ماشومان مثلا یا د ډېر عمر خاوندان. نو دا راته ووایه چې ډېر وخت کېږي چې ډرامې ته راغلی؟ یره جي تقریبا زما خپل خیال دا دی چې 3 کاله وکړي تقریبا چې زه مله دې فیلډ سره وابسته یم او تر اوسه پورې بس د خیره روان یم. زه چې تا ته ګورم ته په خپله د 43 کالو راته ښکاري، بیا څنګه 43 کاله دې په ډرامه کې تېر شوي؟ ګوره جي خبره ده اکثر موږ خلک کله چېرته سټیج نو په سټیج باندې زه دا خبره کوم چې ما ته لکه اورځي کې وي، ما ته ډېر خلک وي ته وي لکه بار لکه دا خبره نو مې چې ما نه څوک تپوس څوک نو جواب به نه ورکوم، خامخا جواب خو به ولا ورکوم. داسې خو به چا نه پوښتنه نه درنه کړې، له موږ نه کله دا پوښتنه کېږي چې اسماعیل شاهد یاره زه به ډېر وړوکی ماشوم یم چې ستا ډرامې مې اورېده او دا سړی به د 70 کلو وي. ګور زما همدغه خبرې له راځم جي همدغه خبره ده ما ته ملې چې څوک راشي که نه لکه 30-40 سالو سړی چې راشي مطلب دی نه ما ته ووایي نو زه خو یم ټیک ده بچې صحیح یې ته صحیح وې، خو چې یو داسې بابا چې هغه لکه او لاسې مرپي او که نه لکه تکه سپینه ګیره م او غریب د ډېر عمر د لاسه د غریب کوبم راوتی لکه داسې کونټي شوي او ما باندې اواز وکړو لکه وځئ ولا چې ډېر مې خوښې نو زه یم الله دې وبخښه خدای جنتي کړه چې دومره دې زه خوښ یم. وایي زه هم ستا جامې ګورم د بل چا زامنو ګورم هم ستا جامې نو مل نور دې م الله جنتي کړه. وایي څه په خدای اعتبار کې نو مل په خدای به څنګه اعتبار نه کړو والله چې موږ دومره یو ستا جامې به هم کتې نو بیا مې یو طرف ته کو ګوره بابا ته خو خدای بخلې اوس موږ ځان سره څه لغر کې او د دنیا مخکې خلک دنیا رانه را چاپېري او دی پکې دا خبره وکړي اکثر هم دغه خبره ده. اسماعیل شاهد راځي چې ځانونه سره وپېژنو. ته خو اسماعیل شاهد فنکار یې، د ډرامو کرکټر یې، کمیډین یې. زما نوم سپین تڼای دی، زه دلته بي بي سي پښتو څانګه کې یم او زموږ سره نه یو بل کس هم دی، دی کوربه دی، دی سلمان فارسي نومیږي او نن دی ځکه راغلی چې دی جرنالیست نه دی، دی د آی ټي انجینر دی، یعنې دلته په بي بي سي کې د کمپیوټرونو او د ماشینونو چې کار کوي دا د برکت دي. که چېرته خراب شول چورت مه فارسی را سره د اسماعیل فارسی خو د ذکر راغلی دی چې غواړو چې نن یو ډول د پروګرام شکل بدل کو چې یوازې ژورنالیست له تا سره نه یو انجینر هم در سره او ستا ډرامې ډېرې خوښېږي په دې حساب هم دلته راغلی دی. سلمان جان ستړی مشه. ډېره مننه. یو ځل بیا د اړه دغه نه زه دلته هرکلی ویم. اسماعیل شاهد یو داسې نوم دی زمونږ د سیمې چې مونږ واړه وو مونږه غټېدونو مونږ د ډرامې کتلې دي. زه به دا هم وایم چې پښتو اولنۍ ژبه چې کومه ده چې ما زده کړې زه هم د ډرامو نه ما ډېرې څیزونه داسې زده کړي دي. نو زه ستا ته یو ځل بیا د بي بي سي پښتو ته هرکلی ویم چې دومره رالې مونږ له دې عزت راکو او زمونږ سپین دڼې خو پروګرام کوي خو زما د نه په یو ډېر بل حیثیت سره به تپوسونه کول. سلمان د اورېدونکي او کتونکي به وایي چې تا خو ژورنالیست را بللی دی، دا انجینر نه دی ژورنالیست دی. نو په هغه کې تکړی خو دومره ډېر به هغه نه کوي، داسې نه چې خلک ونه وایي چې نو دا سپین تڼی دلته څه کوي چې دومره ډېر. اصل کې چې دا به زما خوشقسمتي دی چې ما ته 2 تنان ناست دی. زه ډېر خوشقسمته بنده یم چې په بي بي سي غونډې ځای کې ظاهره خبره چې راځي خو تاسو سره یو تن کې نه کېږي. خو زه به دا یم چې زه ډېر خوشقسمته یم چې ما ته دا 2 تنان ناست یو انجینیر دی او بل ژورنالیست دی، خبریال دی. نو خبره دا ده چې ستاسو شکریا دا کوم چې تاسو مراغي زما پروګرام کې او تاسو ما ته مخامخ ناس یو زمانه به تاسو هم تپوسونه کوي او ان شاء الله تعالی چې تپوسونه به ډېر ښه تپوسونه به رانه کوي، ډېر ښه جوابونه به درکړي. ډېر تپوسونه به نه رانه کوي، دا ما ویل چې دا نه جی بالکل تاسو ته اجازت دی چې تاسو د هر څه تپوس کولی شئ. دا خو ازما پوښتنه پاتې شوله. ما درته ویل چې څومره وخت کېږي چې ډرامې ته تکل کړی دی، څو کاله به کېږي؟ دا خو ما تاسو ته ویل 3 کاله زما وشو چې یاد دې اوله ډرامه دې کومه وه؟
یره جی ډرامې غنوم راته یاد نه دی خو یو ډرامه داسې و چې هغه کې ماته یو وړوکی غونټي رول ملو شو چې هغه صرف او صرف زه پکې پولیس والو ما او ولاړم او یو ملزم ناس یو زما صرف یو مکالمه و یو مکالمه مې و مکالمه دا و چې پاسه بدا پاسه به ویلو او بیا مې جی ټول کله کنه ټول خاندان مې خبر کوم ما ټلویزیون هغه وخت کې ټلویزیون چرته اوس خو بچي ځان له خپل کیمرې نیولې موبایلونه دي ځان له بس ریکارډینګونه کو پنيټي ورک دا ټول کریکټر دې هم دغه پاسه هم دمره تاسو چې ووري کنه دا کوجی کنه بس دا سٹارټ چې وو کنه جی مرله دا وخت کې جی دا پاسه نه دی دا چرته چاته ډیره غټه خبره ډیره لوی خبره نو هغه چې ما وکړو ما ټول کلیم خبر کو ټول خاندان مې ډرامه کې مې کار وکړو بس ټول مې پوي کړی دي مې زما ډرامه وګورم ډرامه چې مطلب یې کنه دا سه هفته پس به دا یو هفته کې به یو تقریبا 25 منټ دا ډرامه بچلې ده د پښتو ټول ناس دی وته ډرامه چوکته بس وروته کنه وزم دا ما هم کته ډرامه مو کته ما ته په وی ما خو ډرامه کته ته خو پکې نه وی مې لغت زماغه دغه تل لري کړي دغه شکل تل لري کړي خو مې لغه دا اواز تاسو ونري چې پاسه مې لزوم کنه خو اوس په پاتې دوه نخلاصيږي اوس په ګیر راغله او سلمان ستا ډېر ډرامې کتلې دي او خوخيږي سلمان نه غواړي چې داسې یو کریکټر چې ډرامې تراته وای هغه واورل د نام دا اوس راته وکی هغه کریکټر راته اجرا کی بیخي د اسماعیل صاحب اوس یو خبرو کړ تاسو ته وی چې زه د 3 وختو کالو دراسي دي شوبې سره یم او کار کوم د دې و ډرامو چې د کې د پولیس یو کردار کړو د هغه کردار کې د ویلو چې ما څومره تانی غوولې دی دومره وخت شي هغه خو لګ دی ټول تو وای نه بالکل ولینا هغه ډرامه چې کومه ځاجي زمونږه رنگ پرنګ ډرامه رنگونه رنگ پرنګ بالکل جی فرمان الله جان صاحب کوله بیا دغه نه پد نور پروډوسرانو کومه مسعود مشا صاحب کوله شوکت علي صاحب هم کړی و سلودین صاحب هم کړی دا مله مختلف پروډوسرانو دا ډرامه کړی و ناغي کې زما دا کردار چې کومونو دا پکې زه پکې ولدارم دوه دیشکاله مې زاتوف کړو دي سلو یختانه مې خګولې زګولې مجرم د پوندو نه پیژنم دومره پاپولر شو چې تر اوسه پورې تاسو نت باندې کتا سو ګوري زما ډرامې په نت باندې ډېر زیاتې دي خدا کردارونه چې دینو دا مله هغه ژوندۍ کردارونه دي اوس هم خلک یادې لکه څنګه چې سلمان ویلې چې مله ته دا کردار ماته تاغه ډایلاګ وای د پولیس والانو ما ویلو نو ته نه کیږي چې ما وتاي اوس هم دا ډایلاګ وکړه کنه به پولیس او زب خو سړی ما او اسه ناګناه به مې زوره دا خبره خو نه وجهګه دوه اشکال مې زاتو کولو چې سلوي ختانه مې خګولې دي خو ما ستاغونته مجرم چته نو لیدل دا ته سچل کې سجی صاحب غل دی جی غل دی جی تو مطربان ماړه دا چې دی ګوجی غل دی سلمان ځانه غږیږي او ته هم نه ثبوت لري نه بل څه لري ثبوتونه دي صاحب چې درته چې غلې بس غري غلطه خبره ولې کې خبره در سره ومنه خلا دي کوله نه تا چې خلا کوله نو تا دا سوس نو کوي چې دا حوالدار رحمت الله الا کدا او زه بدل تغلان کوم ځکه چې جناب مې بچکی څوک جناب مې خلاصي څوک دا حوالدار سره ته وای څه مغلا کړی دي زه ما څه صاحب سره باس کولم ګره اخلا د سره باس نه کې بيخي بس چې درته چې غلې شاباش مدکه مستاده خلینه مې داولې دا فلینته او پتاجه او تا خو زه صدا کې پیدم اخی دا دوه اشکال مې زاتو مې اسیوکو اسیمو چې د مجرم نه پیژنم باندې زوره ور شوې دواړه نو تاسو چې خو زه خدای شاهد صاحب دا پرچا په نه کټ کوم 302 کې ځنه بس د نکومې جی دا 302 کې بس حوالات کې بند کړي چې توبه وباسي مهرباني جی ډیره مهرباني الکه تاسو خو مکتران یې ښه ما سره اکټینګ وکړه او ډیر اعلی څنګه بي بي سي کې نه جی بي بي سي کې ګوره خکتران اسې موږ جرنالیست دا چې دینو انجینیر دی خو اکټرم دی جرنالیست دی خو اکټرم دی ډیره مننه اسماعیل شاید راځي چې اوس تراشو نن سبا د ډرامو څه حال دی څه ډول لیکل کیږي څومره توپیر دی دا غو سره چې تاسو مخ کې مثلا لیدلې وي او کړي مو وي یاره جی ډرامې خو څنګه روانې دي شکر الحمدلله اوس ما مله ایفټي خبر له یو ډرامو کا چې هغه کې زما زوی کیمرامین مې یو او زما بچی ریاض شاید هغه هم د کیمرامینی کړي خو او خپل زما زوی ډایرکټر هم دی پروډوسر هم دی نو هغه ډرامه چې کم ده نو هغه زمونږ شکر الحمدلله سپر هټ لاړه سیریز
مله مکمل سیریز وو خلکو ډیر زیات مله خو سیریل وکنه جی او اوس ختم شو او ان شاء الله تعالی دینه پس به چې لکه دیزنه لندن نه لاړ شم د خیر سره نو ان شاء الله تعالی چې بس بل به شروع کوم د خیر سره به دعا شاید صاحب زمونږ پروګرام هم دا اوس په فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېږي په لروبر کې خلک ویني په اروپا کې امریکا استرالیا په پښتونخوا افغانستان په ټولو ځایو کې دا اوس تا په ژوندۍ بڼه لمنګ سره ګوري نیکمرغه یو چې را سره مقبول خان مثلا راتلی کی چې دروغ لیونی ډرامه زیاته خوخه ده او بس غم نه ډیر خسته غم حقیقت خبره چې زما ډیره ښه ډرامه او ډیره خولي ډرامه روغ لیونی زما خیر هغه کې زما مازغو کار پرېخي زما خیر چې ډیره ښه ډرامه چې مې یادی کې نو ما نه ډرامې اوس هیرم دي ځکه دي چې لګي خو نه دي کنه چې ما خو ډیر شي ډرامې دي کنه زه په خپل کله نه کله داسې انعام الله یو سره تل کې وای په ډرامو کې اکثر وخت کې استاد ډیر پام په واده باندې کنه چې څنګه به واده کوي یره چې ګوره لکه دا واده خو اهم شیز دی کنه لو سره د سبب تب کل عمر دی کمی د واده دی لانی کړي نو ظاهر خبره چې واده به تم کې دا خو موږ تاسو ته طریقه خيو چې لکه دا طریقه زده کې چې واده به څنګه کې جنگ به څنګه رواني څنګه چل به او په دیم پوي کو جن کور کې به غوبل به خزي سره څنګه او بیا چې ته خسرې مثلا او څوک درځي مثلا رایباری او څوک درځي او خاص درته کوي کنه غواړي چې زوم دي شي څه ورته وایي چې زوم میشي چې لکه لور د نه غواړي ما نه لور تسخه او چې یو کس راغلی دی او تا کور ته درغه او تا نه لور غواړي ما ترغه ما ته وی دا سړی ګوره دا د او زه پلار په دې ته غواړه کېده با او زه پلارم لري د لمخ دی وای چې دا جنې پلاری پس ځا خبره ده کنه چې یا خبره ده تا کومه بده ګوره که لور خود وای که شه ده خلک وای کوي خو به خو لګ دا معلومات هم کومه کنه چې څنګه نه پیسې ګټي نه ګټي کاروزګار شته نشته کور دي شته خسرې نشي تماشې خو نه کې پیسې لري کنه پیسې لري پیسې څنګه دا پیسې ما نه پیسې خو ولې بیا پیسې به وسره وی به وسره پیسې خو کنور اورانی نو بیا ګوره کنه ټول معلومات به کوم لاغې نه پاس به کړه تعلیم نه لري تعلیم نه کنه چې تعلیم نه لري بیا خو شته نه کنه نو ولې تعلیم چې ډیر ضروري شي بغیر تعلیم نه کنه او چې پیسې را سره دي پیسې نه سره دي چې تعلیم نه نو عقل به بیا چاته ګوره چې تعلیم سره نه که په پیسې وا به یو هغه ارزي عقل کنه که پیسې وسره ختم بیا به نور څنګه اخلي ځان نور پیسې بیا نور عقل نو مکمل پیسې وسره ختم شي بیا وسه چې بیا عقل ولا دماغ نکالي نو لکه نتیجه دا ده چې ته مال د لور نه راکې نو یو ځل کوم به بچي ولې ونځل کوم خو مکمل معلومات دا اوس چې لور د ورکړې شي دی ورکړې شي خو چې ته خیره سنه ولې باندې در کوم خو معلومات خو به کومه چې خپل لور خو او بو ته نشم وشته کنه او کنه بو کې خو نشم خورجوله راځه چې لک په دې مثلا نور هم تا شو کچرته جدي ورته وګورو دا چا خبره سیریز ورته وګورو هم دې موضوع ته ریښتیا هم تاسو کریکټر په ډیرو برخو کې د تعلیم یو ډول پیغام رسول په ګوته کوي څومره درته ځان په دې برخه کې داسې ښکاري چې یو څه مو کړي دي د تعلیم د زده کړې په برخه ګوره چې تاسو ته خبره مو خو ډیره غریبي و حقیقت خبره ده خو برستو بس الله کرم کو چې بس هغه اوس ټیم دې ډېر خپاس کیږي الله دې مداسې پاس کوي لکه څنګه چې دی د تعلیم باره کې بس دا خبرو کوم چې تعلیم ډیر خشیز دی ما په ټلویزیون باندې ما په ای وی ټی خبر باندې لکه دغه خبرې ما کړې دی او بار بار ذکر کو چې باندې خلکو ته نه رسیدلی ادا خبر باز خلکو ته نه رسید زره غلم مخ چراغم لندن ته نلته لغل راغم د مله شوټینګ لراغلم نو شوټینګ هم کولو داسې مطلب دا دی بس ما سوټ موټ می واچو لغراته راځه کنه ولکه دا چې موږ او د دیزي خلک چې کوم انګریزي وي ډیره شارټ دغه سروي چې ډبل ام ای دیم کړي کنه نو دې سره ته ملته انګریزي نشي ویل کوی کنه د سو ویل کنه موږ ملته لکه ګرامر زمونږه کیسه چې کوم نه آی هاو کم فرام پاکستان او کنه هغه ګرامر یې دی په لندو کې پیراشو په لندو کې دا خبرو کې چې د دې زین راغله نو دا سه مطلب د شوټینګ لروان شو زم چرته سلیکټ کوی کنه نو فرمان الله جان صاحب زنګ ډایریکټر او جی مو د پی ټی وی نو وی راځي لوکیشن ګورو نو لندن طرف ته روان شو اوس لندن طرف روان یو نو چلته یو چوک راغو ما وته مخکې ورکولو کوم تاسو چې مخکې کینه وای نه ته مخکې کینه زاد ما سره بل مرګري زو سره لګ ډسکشن کوم هغه شاته کینه چې مخکې کینه سم او روان شو نو د تعلیم پورې دا خبره چې تعلیم ډیر ضروری دی نو چې روان شو او یو چوک تور چې دینو سیګنل چې دینو ریډ شو نالته ودریدو چې ودریدو کې اوس ما سره یو انګريز را ودریدو هغه شیشه کته ک
چې شیخ کته کا خو چې ما څنګه او کته کنن ما एकदम دا مخته د څه واړو ما جوړې کولې چرته څه تاسو نه کی نو په شرمونو و شرمیو کنه جواب بس وکړي نو ما مخ دی خو هغه شیخ کته کومه ته اسکوز ما which you go to the badge کنه دا سیمه کو بیا مې ته مخواړو لکنه وسه دا سیمه کړي مې ز چرته بل چانو تاسو کدا څه وی لګي دا یار مې کنه بس بیا یې واځي کوي excuse me mate which we are going to the badge وسه ډرایور ته مې ویل دا یار مې څه وی یار مې زیلی دلې منو خالک بل چانه تاسو کدا څه لندن برج تاسو کوي واغنه ما تاسو داسې د داسې لارې ډیری وې داسې دی بس ما مخ ور وړم په شرمونو بو شرمې ګوچوس جواب ولور نکو بس ما یا I mean time the Goldman Sachs and Holland and day this one we human cabin Holland and thank you I don't know French cheers سړی ران لاړو تعلیم او چې ملایلک لکه د تعلیم ډیر ضروری دی ډیر زیات ضروری بلکې تعلیم سره سره د هر جبې د کول چې کوم دي دا خو نن سبا جی ډیر زیات لازمي دي اسماعیل شاید خبرې خو ډېرې دي او خوږې هم دي خو اوریدونکو او کتونکو خورا زیات دلته را روان دي او دا اوس چې ګورم په سلګونو خلک غواړي چې تاسو سره خبري وکي پوښتنه درنه وکي او خوشحال دي چې تر سره مثلا ګلجان لیکي چې څو ماشومان لري شکر الله او صدیقي او بل اوریدونکو دی هغه وایي چې تب اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې اکټران شي مثلا کمیډیان شي یره جی خبردار چې اول خدای چې شپک بچی دي درې جنکای درې الکان دي اګن مال د خدای جی او اجازه پورې خبره ده چې ما لکه زوی ما دغه کړي مې بچو تاسو کم فیلډ طرف ته ځئ کنه زمونږ د پښتنو کې لګ د خزو لګ دغه د اخو نشم ویلې کنه ما ویل چې بدل ده خود الکانو باندې لکه زما طرف نه لکه دا پابندي ما باندې نه خو زما یو زوی چې کم دغه کیمرامین دی ایډیټر دی طارق شاهد ها اوس خو بس له خپل چینل د کولو کوم له دغه باندې د یوټیوب باندې ام ټي شاهد او ام ټي شاهد بلدار چې لکه دا خو مونږ ته اوس موقع د مله چې د ام ټي شاهد نه علاوه هم بل چینل نشته کنه لکه دا خبره نو لکه تخپل بچو ته د تعلیم د تعلیمونه ورپغاړه کړی دي او ډیر زیات دی باندې د کوشش حتی الوسا دا وی چې دوی د تعلیم وکړي تعلیم دی زما اوس مطلب د لکه یو لور مې چې کوم دی مې کړی دا خو مالې زما زوم دی چې هغه سیویل ایویشن منیجر دی اسلام آباد ایرپورټ باندې بلال جی کنه جی او بل چې لور مې دا نو هغه اف ای کړی دی هغه مطلب دی کلی کې ورکړی قاری دی حافظ قرآن دی او دا سیویل ایویشن کې چې کم دی غم حافظ قرآن دی جی بلال او بل چې کم دی هغه سعودي کې دی جی بل درې ملور مې چور کړ هغه لور مې پیدن اف ای کړی تعلیمونه مې په وکمل ده نه دا چې تعلیمونه بچو باندې مې تعلیمونه کړی دي خو تعلیمونه په کو باقی نصیبه او د قسمت گیم دی راځه تا تر شو دا خلک غواړي چې لکانه ډیر څه واوري او استاد ژوند په باره کې ودا چې د ډرامو خبره چې مخکې هم وشوه ستاسو سره نور هم ډیر کسانو مثلا سید رحمان شینو در زمونږ جی استاد دا خو جی جوړوا استاد جوړم جی او استاد ډیر سبجیکټ زده کړی خو بیا د څه وخت هم راغی چې په جلالارو هر څو لاړل اوس څه فکر کوي د پښتو د ډرامې راتلونکي څنګه درته ښکاري نو مله کوشش خو زدا کوم چې زما ډرامې خډرامې وی کنه کوشش مې دادې کاظم الله صاحب الله دې وبخ هم څنګه جو ساغنه ما ډېر زده کړی ولې هم لکه تیر په هیر کې چې میرا خان چې وکنه او وفات شوی د حق رسیدل الله دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخي سید رحمان شینو دې الله دې عمر ورکړي صحت دې ولې الله ورکړي روغ سټ دې الله ورکړي ځکه چې زما ډېر خمرګری دې دیم زما استاد دې یدن ما ډېر زده کړی دي او وسم مطلب دا سټ کې نیم به وې چې ته واله مکله لکه زده کوم چې مې را دا شنو خو دا خبرو کو او حقیقت خبر ډیر خېټه چې دواړه یو ځای دا غي ډرامې ډیر خوندې ډیر مزه وي خو چې یو ځای چې نه نو زه فیل کوم کنه چې ښکاری اوس په ډرامو کې مثلا هغه خوان چې فرزن په ډرامو کې په خواو مثلا تاسو دا کسان یاد کړئ شنو مو یاد ک اوس ځینې خلک وایي چې ګواکې هغه سه مطلب د کورنۍ چاپیریال د پاره د ژبې په حساب هغه سه نه د هغه سه خوان دي نشته وایي جانان خوان دی وبو وړی دی نظر تخکاری چې د پښتو ډرامې زبجی د خپل ډرامو باره کې خبره وکم کنه جی زبدوی مجي چې زما ډرامې چې کوم دي نو زه داوی سره ویم جی چې زما ډرامې خسته د خندا نه ډکه بل لوی خبره به زداو کما او
چې زما ډرامه چې کوم دا تاسو خپل بچو سره ماشومان سره خور مور مامي چاچی رور پلار کورنۍ سره کور فیملی سره به دړک ته کې نه سې چې دا د اسماعیل شاهد ډرامه ده د کې اسماعیل شاهد دی او دا د اسماعیل شاهد ډرامه ده ځکه چې ډایرکشن ز خپل کوم نه ټول څومره ډرامې چې د مو کې ټول ډایرکشن د ما خپل دی او خپل ډرامو خبره دي چې وکړه خبره دي په ګل بدله ما او ته مجلسونه بیا صحیح دی چې صحیح زمونږ کتون کې مونږ نه پرېږدي وایي چې ډېری پوښتنې درنه کوي نصیر الله مثلا پوښتنه کوي وایي هغه د نرس کی سره ته وکړي چې تاسو پیچکاری درکوله او یې دلې ته د استنی چراته بيخي هغه هسپتال کې پروت و او تا وایي چې صرف یو دا نرس پر الستنی دا ډرامه زمونږ جی دا پښتو کې انداز کې بالکل دا تویم دا ډرامه چې کوم دا زمونږ میم زرما ډرامه عزیز جات صاحب کوله همایون هما صاحب ډېر خلیقوال غلی کلی و او زبدوي چې دا اول په پښتو کې و نو میم زرما بیا دا چې کوم دی نو ملي هډ کوارټر والا دا ویل چې یار دا خو ډېر ښه ډرامه ده نائب په اردو کې کا جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اب موږ اردو کې موږ خو سپر هټ لاړه او په دې ډرامه باندې ملي جھوٹ کی عادت نہیں مجھے هم په دې ډرامه باندې ما لکه د دروغ عادت صدارتي ایوارډ ملو شو جو پراید اف پرفارمنس وای دا اسماعیل شاهد ته کله کله ونی ما اردو خبره کې زنه پويګم نه صدارتي ایوارډ خو باندې خو پويګي انعامات باندې پويګي لکه دا یو اسکر دا یو لکه د دنیا کې چې کوم د نرس کریکټر مو چیر نه دا ته ازما زین کې دی خو اول تاسو مل کوئی کوم نه پدید ماته مل دا انعام په دې ډرامه د ډېر غټ انعام ملو شو خو زه به دا شو کوم چې دا سوال به نه زو کوم هغه د تاسو چې هغه اردلی وی په هغه دای کې په هسپتال کې چې بابا د استن پرې سړی و دی ډاکټر باندې ته د جن نه پرې سړی په دې نرس یو مانو دی کی سوق دا ته مجه دا چلی چې د اکثر چې دغه نرس ستنوي نرس مطلب دی دا نرس د ډیره زیاته خوخي وی خو د خپل زوی د پاره خوخي اوس خلک بلله کب دین نه دي خبر چې څه چل نه دی کنه جی وډيري نرس خوخي نو سړی چې څټه مراشي دا به اخره کې دا راز فاش کنه چې خخ دا خو مونږ ویل کدا چې چل نو هغه کمپیوټر چې ماته ستن لګي چې دا وځي خوش ما ته به ټیک هغه جناستن وی زاغي لاس په ما صاحب راغلی کټه سیا بیا جوخرانه چې ګنې خورین باندې کما بالکل یا بیا چې جنرا چې نه جنرا ها زاغه د خیر راشه د خیر وستونه خوان کې نه وته ولا وی ډیر خوان دیو کو ایزنه یو خبره ده کوم یو بل استن براتونه وی او وی بس ته بابا جی یاره خو بابا جی ته لاړ چې دا خډرامه وږي ډیره خپل ډرامه وږي ډیره مزیدار یو بل ستا یو کردارو مینوال خو ډیر غواړي چې تاسو سره خبرې وکړو تا نه سوالونه مو کې په دې اخلبانه نن موږ له پلاس راغلي نو ستا یو بل ډرامه ډیره مشهور شو د ګلبالي والا دغه برکت شاه والا اغیم لګراته دغه وکړه نه بالکل دا برکت شاه والا هم حقیقت خ الله دی وبخي ګلبالي د الله وبخي ها جی بس مرګ حق دی جی خلاصې دي نشته خو خفن کارو جی حالانکه هغه مل دی فیلډ د سره د شوق نو خو بده خو ما سره بو کنه بس هغه مل فنکار شو را سره ناغه باندې مې اواز مې ہے ګلبالي ما ولاد په دې وښ سټان درته ما ولا غار کې خو چې اواز د ته وکم خو را عمل دکک او بیا چې چا پیسې راکې نو د برابر اواز کو نیک اي ما ولاد دا وښ سټ ووا خو چې پیسې وګورې کنه خارخ تر باندې ولګي ایته ما ولا خمبيره کا خفن کارو په دې کې بتاته یو ټلیفون پروت هغه تار ټلیفون باندې خو مړ کنه السلام علیکم سړی به چرو ته کنه تار کټو کړه او د خبره او چې ما نو کری نشته چاته وای کنه نه خبره کې ستا مخ کې ملاو نو سړی به ملو السلام علیکم څنګه وزیر اعظم تو بیا ته خره کلی وطن کې خیر خیر دا سړی ما برتی کړي دی دا خره دا زما دا خره دا د علاقې دی کنه د کلی وطن دی نو ما ویل کدا نو کار کی چیشه دوله کبلګي نه خیر دی کنه غریب دی نو غریب سړی نه دی نو خیر لکه گزاره ورته وک نه د زیاتې نه چې دا یو لک بدر کی بس غلطه خبره ولک مهرباني ټلیفون به کې خو هغه ته ویل
با داسې کار وکړه چې د لک بندوباس وکړه ما 2 لکه نو ما ډېر شی دی ته غریب سړی بس نو هغه ویل ما سره خو نه چې نشته ته څه شی وکړم غلا وکړه چې د نوکري م غواړې او موږ ته دا خبرې لک خو پیدا کړه که نه څه شی کوه لږ بخته د پیسو ودې ډېر شوق و په هغه ډرامه خلکو نه مې او ریالونه ته به ریالونه وي د ریالونه خبره دا ده چې لکه چې مخکې مې درته ویل اورېدونکي دې نه پرېږدي او کتونکي وایي چې بس زه مو ته تکړه ناست یم آفرین نو نوري طارق له بلجیم راته لیکي چې وایي په ځینو برخو کې سره له دې نه چې اول خو ستا صفت کوي وایي ډېر خادم انسان یې ډېر خدمتګار الله دې خوشحاله او آباد ساتي خو وایي په ځینو ډرامو کې د پښتو کلچر ته لږ څه داسې ډېر پام نه کیږي کله نه کله صحیح ده دې کې شک نشته چې خو زه به د خپل ډرامې مله خبره کوم کنه چې زما چې خپل سر ډرامه ده نو دغه باره کې د جستاد فلان کې ډرامه ده او زما باره کې وی چې دا ستا فلان کې ډرامه ده یار دا څنګه ډرامه ده خو مله دې کې ګوره دادی دا نه مزه به تسلیم کوم نور دا خو مله تم اکټر دی بلم دی نو څوک سره ډرامه جوړي څوک بلنګ جوړي خو زما ډرامه به ان شاء الله تعالی کور کې بچو سرګو زما بار تاسو ته ویلې او ان شاء الله تعالی تاسو په شکل به مسکا خامخا راځي او ضرور به خاندي چې زما ډرامه ګور ډیره مننه وخت مو ډیر کم دی د پښتو ډرامې راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ فکر کوئ کوم لور ته روانه ده نو زما خپل کوشش دی چې زما ډرامه دی خي زما ته چې سکرپټ راشي هغه باندې ډیر کار کوم اوس هغه چې رائټر هر څه لیکلي خو زمونږ رائټران هم خدي ماشاءالله څنګه نظر محمد بل کر زیاتر ډرامې نظر محمد کړي بیا سجاد باندې ملي کړي داسې فرمان یو تنو او هغه باندې ما ډرامې لیکلي داسې یو 2-3 ته نور داسې کنه او داسې نو خولي ډرامې دي زما داسې ډرامې دي ان شاء الله تعالی چې تاسو ته خپل کې نه ماته به وي چې کیا بات ہے ډیره مننه خو یو شی بل رښتیا چې ایر بنشي په ځینو ډرامو کې داسې سندري به دی ویلې لکه سم صحیح سندرغاړی چې رښتیا هم سندرغاړی ک ډرامو لپاره دی ویلې او نه اوس نشران خلاصې دی و سندره به هم راته کې نه سندره زه سوچ کوم کنه خیر جی ته چې شمع شي او زه پتنگ شما ته چې شمع شي او زه پتنگ شما داسې یو شپه د سوځېدو د پاره غواړم داسې یو شپه د سوځېدو د پاره غواړم دا د ارمان ګل د رجېدو د پاره غواړم بیا سایل پتری وهم په خپل ټوټې کچکول بیا سایل پتری وهم پخپل ټوټې کچکول بیا سایل پتری وهم پخپل ټوټې کچکول خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم دا د ارمان ګل د رجېدو د پاره ډېر زبردست ماشاءالله ډېره مننه زړه خو مو دا دی چې 2 ساعته نور هم را سره ناست وي او سندرې خبرې کیسې ټوکې ټکالې وکړو خو لبد مرغه وخت نازوانی کوي بس وخت هم دا شی دی چې کنه وخت چرته له تاسو نه ډیره مننه کوم چې راغله اسماعیل شاهد او له فارسی نه هم د کورنۍ نوم فارسی دی سلمان فارسی لدنه هم مننه کوم چې را سره په پروګرام کې نو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو
خلکو اسماعیل میاخیل غربت ننګیال حفیظ معروف او دا نور دوستان ټول دلته را سره دوی هم تاسو ته وخت غواړي او له تاسو نه بیا هم ټول مننه کوي. روغ اوسئ. یو ځل بیا ډیر مننه. شکریہ. ډیر تشکر.